بس عقل کوم خو لا هم اوس انشاءالله دا یو پسمال ته راولئ یو هلک کوښښ دی دا دوه تر اوسه پورې پسمال ته دا دي ځو راځو بس درېیمه ورځ حتما بس تر اوسه پورې ځو راځو چې هلته موږ داسې یو کلینیک یو شی نه لرو چې معنا نږدې وي یو دوې ورځې په هغه وخت له په ګاډۍ کې بوتله دا کوچنیان کلینیک ته مګر باره بیخي د ګاډۍ امکان یې هم نه درلودی ول بیخي ستړی بسته ورځ مازدیګره پورې په ګاډۍ کې بیا وم جمیله ده اول د مخه زه د باندې وم د باندې خوا سره تللم د سرای دروازې ته چې راورسېدلم بالا سواني هم ښه تېر زما هغه خور هم ورسره وه شهیده سوله دروازې ته ودرېدلم اوس راتلم کور ته دروازې ته چې ودرېدلم زه بالا ځواره سولم ما چې پښه دی پورته نیولې وه زما پښې ته چې ما ګوتې واړولې ما یې داسې ویل لکه تېره تېره هډوکان حکومت خو زموږ د خوا څخه یو لسی یا یو دوی یا واج یا نغد وسوال بل نه دی لري تر دغه دوام واچوه بله ورځ یو چای 50 منه جواري په پور راته رانیول په ګټه زه داسې خوشحاله شوم لکه ماته چې 50 منه غنم دغه شی راته رانیسي جواري یې راته رانیول والله کوم یسار به شی خوړلی بیا په ناري باندې بیا سوسته د ماشومان یم اوري او بیا مې والله کوم ورځې به شی خوړلی تر اوسه خو نه کومک ته چای لري دي نه مو یوه روپۍ لرې ده ما ته به د خدای خیر غواړم چې باره به لا څنګه شي نو اوس موږ غواړو چې دغه نجلۍ ته باره یو پښه یو دغه ترتیب ورته برابر شي